ثبوت نه دی نو دا خو به ثبوت دی چې مولوي یعقوب ته څنګه د پیغمبري دعوه کوي ته دا اوس محمد علیه السلام چې ګوره ته ګر که ته ما پرېږده ته اوس د پیغمبر یې درې وارې مې الله جل جلاله سره ملاقات شوی دی یا بیا الله جل جلاله ځان مو ګناه کار ته ما پرېږده خبرو ته نورې خبرې مه کوو چې منافقان مو نور تاوان نه راته رسېده کوي زه به خپل ناکل نو درته خو ناکل غواړي بیا پر لارې تلم الله جل جلاله راته مخ شو د سایې پاتې دوباره ول یا رسول الله ما ورته ویل ها ول امت درېیمه کوټه لمونځونه نه کوي کافران دي ما ول نو څه وکړم ما خو څه کېږي زه خو یو سر یم څه لرم څه جرأت لرم دوباره راته وویله ول دغه دی ول ما ترتیب نشي برابر ماليه ول ما ترتیب برابر درته هو ځان ولې ګناه کار ته ودرېږه ته ما پرېږده ول نو ما ترتیب برابر کړی ما نو ته څه پکې ول زه چې 3 ورځې لمونځ کوئ مسلمان 3 ورځې چې لمونځ قضا کوي کافر یې نشته کوم 40 ورځې چې بیا لمونځ وکړي بعد هغه مسلمان نشته نو ته اوس د پیغمبري دعوه کوې ته اوس پیغمبر یې مو په زور د خدای پیغمبر په امر د خدای د اسمان راغله که د مځکې راوتلی پر مځکه خدای پاک پیغمبر خو نسته پیغمبر خو خو زه خو چې زه خو په زور د خدای پر دغه مځکه باندې وم پلار مې هم یو سر و د 4 کالو یتیم پاته شوی و زه هم یو سر وم نه ورور لرم نه خور لرم او د الله په امر باندې زه دعوا کوم که زه لیونی نه یم د خیر سره ما یې الله دا ویتم له تړي یو سر یم هېڅ خواړه نه یو 2 وړونه لرم هغه هم ورک راسي ګوره خدای پاک جبرائیل علیه السلام زما سره په دا بازار کې همیشه سره دا اوس چې داسې څخه کنده شو بیا دی راځي راته بیا زه د خپل کار سره کارو بیا درته راستم بیا د خیر څنګه کېږي د یوسف بندي کوي څه چې ورسره دی نښانه څه چې ورسره ده جبرائیل علیه السلام قاتل ورسره څنګه قاتل ورسره دی هغه شرال زما پر ننګ باندې بس قاتل کوي بهر ارڅ کوي نو تر اوسه څوک وژلی دا ګرده دنیا څوک وژني دا خو اسرائیل علیه السلام وژني اسرائیل علیه السلام جبرائیل علیه السلام چې دی اسرائیل علیه السلام هم جبرائیل علیه السلام په نام باندې کار کوي هم د اسرائیل علیه السلام په نام باندې کار کوي دماغ دې پر ځای دی وو دماغ دې جن د لاسه د پاکستان د لیونیانو خو به نه شي راوښتی نه زه ګر سره په افغانستان کې روزل شوی یم دلته ما خپل زه د کوره نه یم تللی یوه لاړم پاکستان ته 4 میاشتې تېر کړې بېرته راغلم د امیرشاه خان سره اربکي امیرشاه خان سره ملګری یې وو چا سره ملګری چې دی ما ورته ویل چې ته رانه شي عین دې رانولم دلته خپل وطن ته دې رانولم قسم په خدای چې که درته کښېنه ژوندی به راکښېنم خپل قومي ته مې ویلي چې عموم به درې د امیرشاه خان پر ننګه باندې چې ګر ختمېږي ولې امیرشاه خان خو ناروا دی خو هر چې دی خو راځو دا محکمې ته در سره کښېنو خپل حساب را سره وکړي ګر سره دا اوس خدای نه خسته پر ښځه دې ونیول راولاړ شو درته راځم محکمې ته شریعت را سره وکړي شریعت خو صحیح ده شریعت سره کوم چې په ستړي محکمې کې هر دغه جرم راعلا شو زه د امیرشاه خان د مخه کشو زه کشوم په شریعت خو تا امیرشاه خان پوهېږي نه نه پوهېږي که چې نه پوهېدلو خو چې نه پوهېدلو دا اوس زه دا اوس ځم خپل لپاره درته راستم ته اوس نه پوهېږې د پیغمبري دعوه کوې پوهېږم انشاءالله ته به دغه څنګه محمد رسول الله پر خدای کلمه فرض ده پر ما سنت ځان ګناهکاره کوې اوس چې به دا مخواله واره ژر مه کوه خبرې را سره کوه خپل دماغ ته فکر کوه چې ورونه درته دماغ مې سم دی ستا دماغ غولی دی غولې پکښې یا نه دي ولاکه دماغ سم ما په دماغ خوراک کوي داسې ته خپل پر ځان فکر وکړه چې تا ته ورونه راځي څنګه د پیغمبري دعوه کوې ما وار مه کوه ګټه نه درته کوي دا اوس معلومات در نه کوي دی راوبندي